مهرباني وکړه. د عمر ابوبکر د پو دپاره نه یې نوس د چا؟ د عمر ابوبکر عثمان عایشه دوی د پو دپاره نه یې نوس کوم چې د علي رضی الله زمن دي چې تا کتاب وایي ابوبکر عمر عثمان د علي رضی الله زمن دي د حسین علیه السلام ورونه دي په کربلا کې ورسره مخکې و دغو دپاره مناسب چې تا دې درښیم چې دا وپېژنه. ته خو د هغوی توهین کوې ته څنګه هغوی د پو دپاره نوسي چا توهین کړی ده؟ دا اوس د واکو عمر ووایي عمر علیه السلام د حسین علیه السلام ورور عمر ولد ذنوب چای وکه دی پوت وکه څنګه کوي مونږ دی پو الله اکبر ابوبکر ولد ذنوب تو وکه دی پوت مونږ څنګه کوي تو کلور نه دی پو ولکی دی حسین علیه السلام ورور وی ولد زناو الله اکبر عائشه یا خنزیره ولد ذنوب وکه دی پوت مکه دی زنديق زو زدي څلور سوه سبدي ورځ ور باندې سوریدلو په نرګس باندې دیغه اولاده و موریدل عائشه یو و موریدل راس دي ما کامره غټه کړه چې د په کتاب کې زو عمر دی حسین علیه السلام ورور ته وخیمه دا د تا د طبرسی کتاب ده لوی محدث مو ده امین الاسلام ورته وایي اعلام الورا باعلام الهدى د دې کتاب 210 صفحه ده د علي رضی الله عنه د اولادو تاسو وګورئ دین ځکه اولادونه را شروع کیږي عمر و عمر د علي رضی الله زوی پس تاسو لیک داسې پورته پسې لاړ شئ په دې ځای کې وګورئ عثمان د علي رضی الله زوی لاندې سې پسې راسئ ابي بکر د علي رضی الله زوی اهل د حسین علیه السلام ورور ته یې ولد زنا وویل د زنديق زمانو فهموا استغفر الله وکړئ سه محترم نسل باب مو ورته الله دوی تباب کی تغه پرېږده ورته اهل سنت یې زه اهل تشیع یا ته اهل سنت ده اجازه درکوي چې ته د اهل تشیع څه کوم دی هغه ولا څه کوم دی توهین وکړه یو خبره به کوو د زړه سره همداسې به مخکې ځو سیده یو خبره بهترین سوال دی کړی ده او بهترین به انشاءالله درته جوابومه سیده جی بسم الله تا ته کوم اهل بیت اجازه تر کړي چې د رسول الله توهین وکړي مو ته نه در کړی مو ته خپل اهل بیت د اجازه ته زسته کری سه دلته راغلی تاسو خلک کمزلي کې کاسه کې زه دلته کې راغلم ته د اعلی باندې خو ته عزت کوم زادب کوم خدا نه کوم ته زتا به حرمتي وکړم مننه تاسو ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صحابه ته په کتابونو کې مرتد او کافر ویلي دي مو ان دي ولې هغه زه سره غنه حتی زه به تعالی موضوع ته بیا سم خو تاول معنا دراګه ستاو سویلو څه پړشیناره د کوم ویلو سموتای خبرې د وکي د علي علیه السلام خبرې د وکي تاویلو سره رضی الله تعالی عنہ علي علیه السلام څخه کوم کور کې ناسو بیبي فاطمه زهرا ورمنه باندې سکو تکلیف تیر کو غنا شتا ولې د توهین او قاعده د دوست سره اجازه درکوي څو کال عمر دي د زړه سره څو کال عمر دي ما تقریبا 18 سال عمر ده 18 سال ماشوم یې ته ګوره لس سوالونه مته دي د ټولو مسلمانانو په مخ کې رالی چې کله سوال وکړي غنه بل ځای ته مزه تا ویل چې تا ته د تا مذهب او دین اجازه درکې چې د بل چا مذهب وچېړه کنه دا سوال دی وکړل کنه جی اوس تا توهین وکړه دلته کې راختوي تا اوس خبرې کولې کنه تا د اهل تشیع مذهب توهین کولو کنه په اخر کې 2 دقیقې د توهین نوبت هم درکوم 2 دقیقې کنځلې او توهین دی کوخه اوس وګسه نه زه کوم ځلې نه کوم تخپل دین زدر کې چې مشاهده کم ځلې وکم سید د تا کتابونو چې للسو کتابونو کې زوز درته ثابت کړم چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ته منافقه کافره زانیه ویل ده العیاذ بالله دا کتابونه دروغ خاص ساخه د غازه تاسو منه ماغه کتابونه نه پڑھاو کړی د ان شاء الله څه پڑھاو کوم هغه جواب یې تام درکوم ان شاء الله اختیا وای ک دروغ وای اختیا وای ک دروغ وای اختیا وایم په کربلا اسمه کې باندې ناس څنګه تکي کتابونه دي تا کتابونو چې د رسول الله د ناموس توهین کړي د رسول الله توهین ده کنه ده هغه کتابونه ما پڑھاو نه تا خو اوس په دې ځلې څه پتا پکون دي مسلمان ته توهین زبي اوس درته پڑھاو کړم زبي اوس درته پڑھا کوم تاسو خو قران هم نه ده پڑھاو کړي خو زه درته وایم ګمنام صاحب د زړه سره راسي قران پڑھاو کړی دی الله دین پڑھاو دی اهل بیت حقيقي دین تراسي کاری صاحب زتاره او تاسو کوم ته وای کنه څه کوم ما کیدار ز په حق یم ز تبلیغ خلکو ته وکم سما اخرت زندگی خسته وی کنه لا ته وای کنه بس یسو بس کاری صاحب ته لګ تحمل وکړه لکه څه سوال کوم ته جواب راکړه دغه بیچارهګان چې دغه څه خطا ایستلی دی او دوکه کړی دی خو دغه څه خلق دی کنه په دې کې یو ستانه بس یو کس که خبره پوهېدلې په خدای قسم که شي سوی وای
په خدای آغا صاحب، قسم زه په شي تا- سو بس آغا صاحب اوس ولې یو سوال نه بل سوال اوس ما جواب راکړه د تا کتاب د ما د پیغمبر توهین کړی د تا کتاب د ما د محمد رسول الله د امهات المؤمنین او توهین کړی د تا کتاب د ما د رسول الله د عزت بی عزتی کړی ده د تا کتاب د رسول الله د اهل بیت او توهین کړی ده د تا کتاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلفاء راشدین او توهین کړی ده دا دی ولی کړی دي زه اوس مجبور یم زه به د خپل دین دفاع کوم د خپل پیغمبر دفاع به کوم د خپل پیغمبر د صحابه او دفاع به کوم ما خو دفاع کړی ده تا یې توهین کړی ما یې دفاع کړی ده اوس راځه همدغه ځای ته راځه د عائشه رضی الله عنها توهین د رسول الله توهین ده که نه ده مهرباني اما مایک خلاص کړه یوه خبره کوه د سوال جواب ورکړه مطابق آغا صاحب وایه اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها توهین ده د رسول الله توهین ده که نه ده زیان څه پکار دی آغا صاحب د یو قسم توهین نه کیږي پوه شوې زه د نه یم موږ سره تاسو لري درته ویلي ما د چا نوم درته واخیستل عائشه ام المؤمنین د دې توهین کول د رسول الله توهین ده که نه ده زه دا په دغه زه اهل تشین زه وایم څه پکار دی توهین مه کیږي زه وایم دا نه کیږي له حده اوس د چا د تا په کتاب کې چې عائشه رضی الله عنها ته منافقه او کافره او زانیه او فاحشه العیاذ بالله ویلي ده اوس د تا دغه ملایان رښتیا وایي که دروغ وایي آغا صاحب زه خو غته ته وایم څه ته راشه کړی چې کې سید جواد نه کوي څه کوم ناست دغه نه د کوېسچنې ته وکته مو وړه یو کس نه کوي ته راشه که دلته کې زه ته قسم په دې کربلا کوم ټیکټ ته زه کوم ته راشه دلته کې صرف پاکستان ته راشه زه په پاکستان کې یم زه په پاکستان کې یم دالت هم شروع در باندې کوم په یو مسجد کې مولا ولاکه پرېږدم په یو امام باړه کې مولا ولاکه پرېږدم ښه اوس راځو دې ځای ته زه در سودار یم قری صاحب زه در سودار یم قری صاحب زه در سودار یم یو سوال نه کوم عائشه رضی الله عنها دا د رسول الله بیبي ده څنډ څنډودار یم ته راشه کړه چې ته زه ته غیر ته کې زه خپل اصلا ته مناظره وکړه که چیرې تا مناظره صحیح کا زه ته والا مذهب کا بلوم سا راشه موږ ته ضرورت نه ورځه پته د سوال جواب دلته دومره به کمزوري انساني زه څه درته وایم څه راته وایي صحیح ده زه څه درته وایم او ته څه راته وایي د رسول الله صلی الله زه کمزوره سړی یم زه ټیک ده که نه زه کمزوره خو زه ته ته وایم زه ته یو علم سړي سره کښېنه که نه د اهل بیت منې جی جی بهتره منم آغا صاحب خود ته راشه که زه ته ته کوم سمو اهل بیت څنګه بنو سمو ولا یو متبر سره سره کښېنه که نه وا مورید هغه تکرار خبرې مه کوه وا موریده آیا په اهل بیتو کې څوک زنا کولی شي نشي کولی کوم یو درته ثابت کړی دی تعالی کتاب د سید حسین علیه السلام ورور زانی او زنا یې کوله العیاذ بالله بیا خو ته راشه که ته موږ له څه کوم شخصیت دی کومه موږ له کاري دغه ته ثابته که که نه لږ مې کوزه آغا صاحب لږ ثابته که که نه ته اوس زه متعیو صیغې نه کوم لکه چې دوم زړه راته څه وایي د ټکټ غواړي وایي ټکټ وایي درته کوم ما خو دا کار نه کوو صحیح نه ارسه دلته میدان ته راولي چې هر آغا صاحب مو وي راځه دلته راوله دو څومره په چالاقي سره ته د ما د پیغمبر علیه السلام توهین کوي ته د ما د رسول الله د صحابه او توهین کتابونه دي ډک دي ټول عمر دي امدا کار کړی د سید رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او اهل بیت او بیبیانو توهین مو کړی ده اوس موږ دفاع کوو اوس راویښ سولاسته وکړه انکار دی وکړه لدی کتابونو چې ما دا ټول کتابونه يهود او نصارا ولیکلي مجوس ولیکلي دي خلاص اسو خبر بیا ولی شایع ولی ځان ته شایع وایي کتابونه دي نه مني او ځان ته شایع وایي امامان دي نه مني ځان ته شایع وایي اهل بیت نه مني ځان ته شایع وایي لا اله الا الله ها دا که څوک ده وکاش صاحب مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وعلیکم السلام د شیخ صاحب زموږ دا پوښتنه د هغه خلک چې هغوی صحابه کرامو ته او عایشه رضی الله عنها ته او داسې نورو ازواج او صحابو ته زناکار او یا نور داسې غلط القاب استعمالوي دوی سره قتل او قتال جنگ څنګه ده زما دا سوال ده ښه جواب درکوي د دې دپاره پر ځای د دې چې قتل او قتال ورسره کوي قرآن راواخله قرآن ورته وښیه ښه دې بېچارهګانو ته قرآن ور زده کړي ښه دین ور زده کړي
د اهل بیتو عقیده ورزده کړي ښه قرآن په لاس کې ورته راواخلي دعوت ورته وکړي دعوت د دین ورته وکړي دعوت د اسلام ورته وکړي ښه و تر مذهب مو وګرځېږم صحیح ده او بیا که هغه وخت راغلل بیا به تر ټولو نه مخکې ابو عکاشه صاحب ته په غارو په سوري باندې ننوتی یې که بیا غږ در باندې وکړم چې راځه یا بل څوک غږ در باندې وکړي بیا به تر ټولو مخکې ته په سوري او په غار باندې ننوتلی زه د تاسو په چالاقي نه پوهېږم خوند دې در نه کړل دې جواب لکسي قاری صاحب محترم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. قرآن السلام علیکم. دین راواخله ورته بیان کړه خاص هغه خبر سي له قرآن او له دین نه خبر سي دا اوس ګوري که تاسو خیال کړی اوس دې خبرو کا مریضه وای بس وای مکه بیچاره مریض علي ابابلو راځه اغا صاحب راسه اغا صاحب قربانه کړي سم راځه اغا صاحب راسه ولی په ټوله باړه چنار کې دی حسین علیه السلام ورور عمر نوم نسته دی حسین علیه السلام ورور دی ابو بکر نوم نسته دی حسین علیه السلام ورور دی عثمان نوم نسته ولی په ټوله باړه چنار کې نسته ولی هغه اهل بیت نو هغه دی علی رضی الله زامن نو ایا اوغې دی اهل بیتو فضیلت نو ورترغاړه او حالان کې دی حسین علیه السلام نه مخکې ځانونه قربان کړي دي شهیدان سوي دي ولی په ټوله باړه چنار کې ذکر نه کیږي ولی ټولو روافضو چې هر ځای امام باړه ګوري نی نوم ستا نی ذکر ستا نه درود در باندې وای نه سلام یا شی ور باندې نست دغه غاسب به جواب راکړي بد نصیب راپورته السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام قاری صاحب دغه څو ورځې کېږي زه راځم لایف ته خو وخت نه پیدا کېږي چې یو سوال مې درنه لرلو ان شاء الله اخره کې به ورته ټایم درکړو اوس دغه څه جواب ورکړو لیاقت علی مهرباني لیاقت علی ما مصر پیګره مخکې څه کتس الله اکبر الله اکبر الله اکبر وای عمر ولد زنا الله اکبر اعوذ بالله دی حسین علیه السلام ورور وای الله اکبر السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام څنګه خې جوړ وخت سات په خیر تیریږي قدرمن سي آغا سوي نه خدای مې دې آغا صاحب نه کوي ته تاسو پوښتنې د زړه سرونو لیک دا ځای خالی کړي قربان مسمه دی ابابل دی صحابه بچان وتوایم دی اهل بیت بچان وتوایم دی امهات المؤمنین بچان وتوایم دی رسول الله دی عزت دفاع کوونکو بچان وتوایم دا ځای ولا زدغه آغا صاحبان وته خالی کړي قربانه که موسم الله مرات سرلوړي عزتمن او قدرمن کړه رب العالمین قدرمن سرلوړي او عزتمن کړه پی ډبلیو آر مایک د خلاص کا السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم قاری صاحب څنګه چل رہی آغا صاحب قاری صاحب خې مهرباني وای لری کړه وایا پاور سي دا بل څوک مهرباني مایک خلاص کې تا خو لکه جرنیټر اوس لا چالو ده دغه څه اواز تاسو ته راځي چونکو आवाज بند شیرانه مایک د خلاص قربانه کې موسم ټول دی ابو بکر دی عمر بچان دا لایف خدر سره پورت خایسته وګوري ولای پلانې ځوان د ختی رینامي لزانه جوړ کړي خ شکل لري خ باډي لري هغه به تر ټولو بد اخلاق وي بیا بچکی یو انجلی د خ خایس لري هغه به تر ټولو به بیا بچکی داس یو مؤمنه زنانه دی تکتور دی وي شیشه دی وي خو چې کله دی رب دی پیغمبر دی کور دی تربیه دی عزت خاوند وي په زرو حسناکن جنوبان دی بلا وګرځي ځوان دی وي خزوانی دی نه لري
لیکن اخلاق دی ولري، دیانت دی ولري، الله دی الله جل وعلا نویریدونکی انسان دی وي، په زرو ښایسته ځوانانو دی بلا وګرځي. یو عرب ځوان د قصې راته کوله، وایي پلار مې یو ځای نکاح راته وکړله. په دې عربو کې هم لاټرۍ سنه کې د موږ تاسو لاټرۍ بس ورخوشي دي کړل، راپورته دي کړل، دغه د هر څه په نصیب راوختل نه. بالکل نو وایي پلار او مور مې نکاح راته وکړله، دی ډېر ښه ځوان ده، یقینا ښه ځوان ده، خو دا ځواني هم د الله جل وعلا په توحید او په دین او په ویره کې داسې نن خو چې چا ګیره پرېښوده وایي دی وګوره دا ماډرن نه ده. ماډرن دوی ته هغه ښکارېږي چې لکه د انګریزانو د سپي په شکل ګیره وخوري او دلته یې پرېږدي. دا د انګریزانو یو قسم سپي دي، هغه هم په دغه ځای کې ګیره لري. دا بعضې انسانانو هم د انګریزانو په شکل ګیرې جوړې کړې وي، دلته یې داسې جوړې کړې. دا عیني شکل لکه هغه انګریزی سپی داسې ښکاره کړي. الله دې موږ تاسو ته نجات راکړي. وایي پلار او مور مې نکاح راته وکړله، نو بیا عرب یو بل ګوري سره. وایي پلار مې راته ویل راځه بچی. وایي ورېسې لاړلو. نو کله وخت کې وایي پلار او مور راته ویل چې ورسله خپلې بیبي سره دې وګوره. نو هلته وایي دا ګروپونه ډېر ښه ولو، خو وایي زه حیا مې هم کوله، خو نو طبعا انسان خو هغه فطرتي مسئله ده چې انسان کې حیا وي، هغه بیا حیا کوي. وایي دا ګروپونه هم داسې سره تکه توره شپه وله ډېر داسې نه معلومېدو، خو موافقه مې وکړه ځکه چې مور و پلار مې هم نه سوی خفه کولی. د واده وخت راغله. وایه شیخ، وایي کله چې د نکاح په شپه کوټې ته لاړم، وایي چې خپلې بیبي ته مې وکتل، نه وایي جسم و، نه وایي شکل و، نه وایي ښایست و، هر څه دا لاسونه یې داسې کول، وایي هر څه په صفر کې زر. الله اکبر. وای ما ویل چې اوس جسم درلودلی یم، خو جسم هم نه لري. ما ویل چې ښایست یې درلودلی، خو ښایست هم نست. ویل مې چې اوس لیک بدن درلودلی، خو بدن هم نست. نو وایي په دې وخت کې رالم حمام، ضرورت راته پیدا سو، حمام ته لاړم. حمام ته چې لاړم، وایي په حمام کې د ایمان او د شیطان مې وایي سره مقابله سوه. متوجه سي د ایمان او د شیطان وایي مقابله سوه، یعنی سوچونه راته راوړي، سوچونه راته کوي. سوچونه وایي شیطان کافر راته وایي سي، شیطان کافر راته وایي سي 25 کاله د انتظار وکړل، اوس به له دې شیشه کې سره ژوند کوي. دا وایي شیطان وسوسه راکوي. وایي ایمان مې ورته وایي چې نو دې زنانه خو په خپل ځان نه ده جوړ کړی، دا د خپل ځان پیدا کوونکي ده؟ نه خیر. شیطان بیا وسوسه راته اچوي چې وګوره نورې ښځې هم ډېرې دي، طلاق ورکړه. وایي ایمان مې بیرته جواب ورکوي چې دې ښځې که خپل ځان جوړولی سوی، تر ټولو ښځو بې ځان ښایسته کړی یو. خو وایي په دې حمام کې هم وایي د ایمان او د شیطان جنګ ده سره، چې دا ښځو خو خالق پیدا کړې ده، بیا الله تا ته په نصیب کړې ده، الله تا ته نصیب. الله اکبر. نو خو وایي مقابله د شیطان مې وایي د طلاق خواته کشوي چې دا به اوس ته څنګه ژوند کوي، دا به اوس ته څنګه زندګي کوي. ایمان مې وایي د رب خواته کشوي چې دا خو د الله پیدایشي ښځه ده، الله پیدا کړې مؤمنه ده، مسلمانه ده، الله بیا تا ته په نصیب کړې ده. دا خو د خپل ځان خالق هم نه ده چې خپل ځان یې پیدا کړی وایي، ځان ته بیا تر ټولو ښه ښایست ورکړی و، ښه جسم بیا ورکړی و، خو دا د څه شي قدرت لري؟ د هېڅ شي قدرت نه لري. وایي اخیر کې مې ایمان ورباندې غالبه سو، په شیطان باندې راووته. الله اکبر. کله چې وایي راغلم نو له بیبي سره مې مجلس وکړي. قسم خوري دا ځوان، وایي د ما د الله په ذات قسم وي، 15 میاشتې وایي د ما تېرېدلې له دې بیبي سره په کور کې ژوند او زندګي. وایي الله جل وعلا دا بیبي وایي داسې راته جوړه کړله چې د دنیا ښځې مې وایي تر پام مثبتې دي، چې یعنی په مردارو تعلقاتو کې وایي تر پام مې بد راځي، تر دنیا تر ښځو وایي الله راته حسنداره جوړه کړله.
د دنیا تر ښځو الله وای جسم ورکړل، د دنیا تر ښځو وای رب العالمین جل وعلا وای زه له دې نه راضي کړم، خوشحاله یې کړلم، اوس مې وای ژوند او زندګي ده. د دنیا ښځې م وای والله که داسې راته ښکارېږي چې دا اوس ښځې دي که نه دي. نو کله کله وخت کې انسان الله جل وعلا په ازمایش کې راولي، انسان ته الله جل وعلا یو څه شی ورته مخکې کوي. د امام ابو حنیفه رحمه الله قصه ما تاسو ته کړې. امام صاحب څنګه پیدا سو؟ امام ابو حنیفه رحمه الله خپله امام ابو حنیفه رحمه الله پلار ثابت نومیږي. ثابت دا ځوان ده، د ځواني په دې هغه قوي حالاتو کې ده. په لارې را روان دی، یوه مړۍ پیدا کړله، یو باغ نه رالوېدلې ده. دا قصه ما ډېره پخوا هم درته کړې په یو ویډیو کې. نو داسې دا مڼه راخیستلې ده، زر یې نیمه یې خوړلې ده. وروسته ورپام شوی دا خو د پردۍ مڼه وخوړله. دا که په ورځ قیامت الله پوښتنه درنه وکړله. امام ابو حنیفه رحمه الله پلار له نیمې مڼې حرامې نه ځان ساتلی، د هغه هم شک و پکې حرامه نه وه، خو شک ورته پیدا سو. الله په بدل کې څوک ورکوي؟ امام ابو حنیفه ورکوي. نن د موږ ځوانان ورته راسه ټول عمر په حرامو پسې ګرځو راګرځو، بیا پسې ګرځېږو چې ماته ولې ښه اولاد پلانه ولې نست. دا ثابت رحمه الله د دې باغ په مالک پسې اوس ګرځېږي چې دی د دې باغ مالک نه اجازت واخلي چې دا مڼه خو ما نیمه خوړلې ده، دا خو رالوېدلې وه، دا په ورځ قیامت له مانه الله پوښتنه کوي، زه به څه کوم؟ د باغ دننه چې ورځي ورې باغ کاریګر پکې ده، نو د باغ مالک نسته، د باغ مالک په پلاني ځای کې د ورې پسې ورځي، ورې د باغ مالک ته وایي چې دا مڼه مې نیمه خوړلې دي، تا له باغ نه رالوېدلې ده. نو اوس یا بخښنه راته وکړه، یا په پیسې رانه واخله، او یا مزدور مې کړه در سره، مزدوري در سره وکړم، دا حق دې در پر ځای کړم. هغه ورته ویل چې نه دې معاف کوم، نه پیسې غواړم، او نه به په بدل کې مزدوري را سره کوي. ثابت رحمه الله حیرانیږي چې دا اوس په څه غضب واوښتله، مسې نه بخښنه راته کوي، نه مې مزدوري غواړي، نه پیسې غواړي، زه اوس څه وکړم؟ ډېر حیران. دا سړي غږ ورباندې کړی ده چې په یو شرط دې معاف کوم. وایي په داسې شرط، هغه شرط څه شی دی؟ ما ورته ویل معاف مې کړه، نو شرط دې څه شی دی؟ وایي د ما یوه لور ده، کاڼه ده، ړنده ده، او شله ده، او ګونګۍ ده، له دې سره به نکاح کوي. ثابت رحمه الله وایي چې اوس یې خوند وکړو. دا اوس په څه غضب واوښته، مسې نیمه مڼه اوس به له داسې ښځې سره ړندم ده، کاڼم ده، ګونګۍ ده، شلم ده. نو اخیر کې مې وایي ورته ویل چې راځه د دې خدمت خو به وکړې، که د جهنم له عذابه خو به خلاص وي، د دې ښځې خدمت خو به دنیا کې وکړي. ایمان ته ګوري، ایمان ته، اخلاص ته له رب سره ګوري، صداقت ته ګوري له رب سره. نیمه مڼه ده، نیمه مڼه، هغه هم حرامه نه ده، له باغه نه رالوېدلې ده، په لاره کې پرته ده، شک د حراموالې پکې ده، له دې نه اوس دی ځان ساتي. الله اکبر. د موږ پلرونو میندې په بچو باندې که حلال خوري که مردار خوري، په قصه کې نه ده، فقط چې خېټې ورمړې کړي، هغه بیا چې رالوی سي اول په پلار مسلط سي، پلار راونیسي، پلار راته راسه یې تر دبي وباسي، بیا زاړي د ما اولاد بې تربیې ده. نو تا څه بد کول، څه د هغه پلار گزاره به وکړم نه، خو تا به حلال ورباندې خوړلي اوسې، تربیې دې د اولادو برابره سي. ثابت رحمه الله ورته وایي چې وایي قبوله مې ده، خو نیمه مڼه مې خوړلې ده، هلته جهنم ده، نو سینه مې معاف کوي خو جهنم ته، او که اوس معاف کوي مې خو نو د دې بیبي سره به زه اوس. نو ثابت رحمه الله ته دې خو سر ویلي دي چې ورته ځان دې تیار کړي، واده شپې ته دې ځان تیار کړه، زر کوه واده دې تیار کړه. هغه ورته وایي چې د واده د یو شی مې نسته، څنګه ځان تیار کړم، خدای دې غرق نه کړه، خو نیمه مڼه مې خوړلې ده، اوس داسې ښځې نکاح را سره کوي چې هغه شلم ده، کڼم ده، ګونګۍ هم ده، یو شی هم برابر نه دي. نو اوس وایي ښه د ما دلته کور کې را سره واړو، په دې کور کې دا کوټه یې دي، تا واده دپاره ځان تیار کړه. د واده شپه راغله، د واده شپه چې راغله، واده سو. نو ثابت رحمه الله وایي زه خپلې کوټې ته وځم. دا ځوانان څنګه په عشق کې داسې رواني نه د نکاح په شپه باندې. اله العالمین دې د مجردانو چې څومره د موږ اخلاصمن ملګري دوستان دي، اله العالمین دې حلال نکاحګانې ورونو خویندو ته ورکړي.
الهي امين. او په دا چا کې چې سړیتوب نه سالا دی ټول عمر مجرد ګرځي را ګرځي. الله دې اول سړیتوب پیدا کړي بیا دې نصیب کړي. ښه دا مجرد چې ګرځي ښه دا دې باندې بیا دې ما زړه ډېر خوشحاله کېږي ځکه دې کې سړیتوب نه قاري صاحب نو وای کله چې کوټې ته لاړم دروازه مې خلاصه کړله ورننوتم کوټې ته السلام علیکم ورحمة الله وای دا بیبي راته راجګه سوه راته ویل چې وعلیک السلام ورحمة الله الله اکبر په منډه له کوټې نه راوځي بیرته خو سر ته راځي چېرته خو سر الله اکبر چې او غرق سي پردۍ ښځې ته دې ورلېږلی یم تا راته ویل چې هغه کڼه ده شله ده ړنده ده زه خو چې ورننوتم سلام مې واچولی هغې وعلیکم السلام راته راپورته سو په احترام کې پردۍ ښځو ته دې ورلېږلی یم خو سر یې ورته وایي سي دا دې خپله ښځه ده پردۍ ښځه نه ده غرق نه سي مجرده دې خپله ښځه خو وایي تا راته ویلي اوس وایي ما داسې درته ویلي دي چې کڼه ده له پردو خلقو سره ټول عمر خبرې نه دي کړي الله پردو خلقو خبرې نه دي اورېدلې هغه ړنده ده د پردو خلقو ملاقاتونو ته نه ده تللي هغه ګونګۍ ده له نامحرمو خلقو سره خبرې نه دي کړي هغه شله ده له ضرورت نه بغیر د باندې په کوڅو کلو ډبل ټیپونو کې نه ده ګرځېدلي زه لاړ څه خپلې بیبي ته دې ورځه خپلې بیبي ته نو بیا له هغه بعد دی وایي چې په دې اوله سر کې داسې شله ده او کڼه ده داسې زله وزیله ور روان ده دوباره چې کله د پلارې خبرې ورته وکړې نو داسې لکه دا ځوانان داسې په نشه کې ور روان ده د کوټې طرف ته نو کله چې له دې بیبي سره یو ځای کېږي په همدغې شپه باندې په دغې شپه کې الله جل وعلا ده ته امام ابو حنیفه ورکوي دا عظیم انسان سی نشر علما شرقا و غربا یا الله جل وعلا دی دین خدمت دومره وکړل مشرق و مغرب ته په دې شپه چې د له بیبي سره کوروالی وکړل له همدغې کوروالي نه الله جل وعلا د ته امام ابو حنیفه رحمه الله ورکړل ګورې له نیمې مڼې حرامونه یې ځان وساتل له نیمې مڼې حرامونه یې ځان وساتل دا خو سر یې څه ورته وایي خو سر یې ورته وایي وایي ما چې کله ته ولیدلې چې نیمه مڼه دې راخیستلې ده نو ما ته دا معلومات وصل چې له الله نه ویریدونکی ځوان یې الله به تا نه ضایع کوي نو ما غوښتل چې د ما لور ته داسې یو څوک پیدا کړم چې له هغه له الله نه ویریدونکی انسان وي ځکه مې وایي د تا نکاح له د خپلې لور سره وکړله الله اکبر په دې شپه الله جل وعلا د ته بیا ورسه امام ابو حنیفه دا د امام صاحب د پلار او د مور نکاح خبره مې درته رامخکې کړله نن راسه د مو حالات او تراسه د موږ د ځوانانو حال تراسه تاسې په حرامو پسې ګرځې حرام تعلق ساتي بیا به الله تاته د خوشحالي ژوند درکوي په خدای قسم کې دې ولیدل بالکل قاري صاحب تاسې د بل مسلمان فامیل او کور او ژوند او زندګي ته په بې عزت او بې قدره سترګه ګوري بیا به ته د ژوند خوشحالي غواړې په خدای قسم کې دې ولیدل په الله قسم کې دې ولیدل لزان نه به حیاناکه انسان جوړوي غیرتمن به جوړوي عزتمن به جوړوي عفیف انسان اوس ګوري قرآن کې الله جل وعلا څه وایي وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله الله وایي پاک دامن ځان جوړ کړه تر څو الله وایي زه تاته د نکاح اسباب برابروم موږ څه کوو شپه ورځ له پردیو ښځو سره ګپې شپې ولو ولې دا به بیا دا بعضې انسانات نه دي ابل یو څوک راته وایي قاري صاحب زه خودکشي کوم مال ولې خودکشي کوې وایي ولا په چا عاشق سوی وم هغه اوس بل چا سره نکاح کړي د مال خدای جل وعلا دې وکړي چې دومره پړې راواخلي او په غاړه کې واچي او ښه ځان زندګي کې مرداري کړي وایي ما خو تاته ویل چې وکړه مشوره به راکړې مال داسې مشوره مې درکړې ده چې عملي کاله زر کوه تاسې مال د بل مسلمان عزت فایمالوي د بل مسلمان عزت ته په سپکه سترګه ګوري بیا به تا ته الله په ژوند کې خوشحالي درکړي دا خو د الله هماغه عذاب داسې اوس انتقام درنه اخلي پردی مسلمان عزت دې تر پښو لاندې کړی ده عاشق سوی وي د عاشق بچیه اوس به همدغه عاشقي بدله به ورکوي چې بېدم یې ځان په خوب کې به هم تبایي په ویښه به هم تبایي نو دوستانو دا نکاح نه ده نکاح دا د رب العالمین جل وعلا له طرفه تا ته فیصله سوی ده په هر وخت کې په د دې لیکلی سوی ده
والله سي کله انسان له داسې عجایب او غرایب سره مخ سي چې حیران به پاتې په دې سلفو کې سوي ګوري یو عجیبه قسم دی یو بل تابعی را کتل دا کونډ سو ښځه یې مړه سوله نو د دې استازو بیا د دې یوه لور وه هغه دومره یو فقیه عالمه وه د ده دا شاګرد یې ډېر لوی عالم انسان ول خو کله چې ښځه وفات سوله نو خاوند یې غایب سوی یو څه وخت یې ښځې په غم او پریشاني کې نو کله چې درس راغله استاذ پوښتنه ځینې کوي ولې درسونه ورته رانغلې ناوخته سوی وي بس داسې یوه بیبي مې درلودله او ډېره مرسته به یې راسره کوله هغه وفات سوي و نو په هغه خاطر د استاذ دا یوه لور ده او استاذ یې لور ته ورځي چې دغسې شاګرد مې ده او دغسې نکاح دې خوښه ده ورسره کوي نو ډایرکټ بېرته راځي درسګاه ته دغه شاګرد ته وایي ورځه لاړ شه د تا نکاح مې له خپلې لور سره درته وکړله د دې خلقو په مخ کې الله دې تاسې ته مبارکه کړي یعنی نن تر راسه نن بیا موږ وایو چې مسلمانان ولې تباه دي ولې ذلیله دي ځوانان مو تباه کړل خپلې لورانې مو تباه کړلې په ناوړو دا اوس ګورې تاسې دا سره زر دا مې یو عجیبه خبره را یاده سو دا سره زر ډېر قیمته سوي دي غالبا ډېر قیمته سوي بالکل قاضي نو اوس خو په مهرونو کې دا پښتانه 7 تولې او 8 تولې او 10 تولې سره زر غواړي بیا لور ورکوي نه نو خو اوس خو یوه توله په 15 لکه روپۍ ده که په 6 لکه روپۍ ده یوه توله نو داسې 10 تولې درته اخلي نو دا خو هغه د 18 اویا لکه روپۍ سوي نو زموږ د ځوانانو خو ویښتان به زوم د پښو ویښتان مې هم لا شکېدلي وي چې دی ښځه کوي بالکل قاضي صاحب موږ خو بېخي د طلا په قیمتو باندې نه پوهېږو الله جل وعلا دې رحم وکړي نو مه کوئ د خپلو بچو دپاره ښه ځوانانو ته وایم ښه تقوا په ځان کې غوره کړئ ځکه تاسې بیا پر آینده کې ښه اولادونه به الله درکړي هغه به د دین خادمان جوړېږي هغه به د قرآن خادمان جوړېږي هغه به د شریعت خادمان جوړېږي د مسلمانانو خادمان به جوړېږي هغه په دې ولایقه جوړېږي چې له پردیو ښځو سره تماسونه ونیسه اړیکې برابرې کړه خویندو ته وایم ورونو ته وایم دا ناروا تعلقات په منځ کې دا مه جوړوي دا حرام او ناروا دي دا تاسو ته تاوان کوي ښه راځئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری صاحب محترم ټول مرګرم ته وعلیکم السلام قاری صاحب په دې کتاب خو ډېر زیات خوشحاله شوم دا د خو کو دا د پیدا کو رو دیړو او د سویم جلد دام راته لګوای دا نارینه وته باید ویلې چې ښځو ته نه ها وحید صاحب مهرباني مای کولو کته سویلی په دې کې ټولي برخې السلام علیکم محترم تاسو ته ټول مرګرت وعلیکم السلام قاری صاحب محترم الله دې بس په عمر کې برکت واچوه ته د دین واغټستانه او د دین یو غټ ستوری الله دې موږ سره مکمه د دین سره مکمه قاری صاحب محترم پوښتنه لرم زه کله ځورېږم په دې کې زه مهال په کاناډا کې ژوند کوم موږ دلته داسې نور نه ټیم بیخي ډېر تغیر لري نو داسې دلته چې شپه وي هماغلته افغانستان سیاحت کې ورځ وي بیا زه د ښار په منځ کې د ډیلیوري کاروبار کوم دلته ښار کې جوماتونه لږ کم وي یا لرې وي خو لرې وي نو کله چې ایمان لمانځه ټیم شي قاری صاحب محترم زه جمعه ته نشم رسېدلی او ښار کې داسې ځای وي نه چې زه لمونځ کوم ځکه دا خو داسې ملکونه دي چې پارکو کې هر شي کې دوی بې معافي چې دوی سپیار چې ګرځوي که نه هغه ته ټول ګن کوي نو زه یا د لمونځ په خپل اوجینې ودرېږم په غجې کې په ولاړې په اشاره وکړم آیا دا لمونځ زما قبلېږي کېږي په اشاره باندې جایز نه ده چې په ولاړو قدرت لري یو فرش یو وړوکی جنمات صادر باید در سره وي ښه لکه څنګه چې د موبایل دپاره دا د موبایل لوازم همیشه در سره ګرځوئ موبایل برق به پرې وي چارج به پکې پرې وي که نه وي هغه تار به در سره په لاس کې وي چې بیا ضرورت یې پیدا نه سي نو یو څادر یو جاینماز دا باید ضرور د لمانځه په وخت کې وي لمونځ که په ولاړو قدرت لري او تی په اشاره وکړې دا جایز نه ده نه قدرت خو وي الحمدلله مګر جای وي
خبرې ته پوره وکیږي چې کله قاری صاحب خبره کوي. اوس که داسې ځای وي په هغه ځای باندې په ځمکه باندې په بل ځای ظاهري نجاست نه وي نو لمونځ ورباندې وکړه کوم حرج او مشکل نشته. که بیا یو بل ځای وي پر شور باندې واراوه په هغه ځای باندې لمونځ کوه. او بل دې دا ډېره بې ځایه خبره وکړه چې د دین لویه غټه ستنه یې دومره ستنه ملا ولاکه یم الله مو دې جوړ کړي. دا بې ځایه خبرې مه کوئ. یو خادم د صحابه و مزدور د اهل بیت و غلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت یو ادنا دفاع کوونکی مزدور و نوکر یم. دا د